اوس زه بلنه ورکوم مومن خان مومن د پرملو ته چې هغې موږ ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړي. ښاغلی مومن خان مومن د پرملو. ډېره مننه غزل مطلع. اینه مخکې یو دوه شعره چې ما خپل ځنکدن په ژوند کې دوه ځله لیدلی دی. ما خپل ځنکدن په ژوند کې دوه ځله لیدلی دی او یو ستا د راتلو نه مخکې بل چې کله لاړې ته. ما خپل ځنکدن په ژوند کې دوه ځله لیدلی دی او یو ستا د راتلو نه مخکې او بل چې کله لاړې ته. او اوس که به ژوندون د خپل مؤمن پوښتنه نه کوي دا هم ګورې یاد ساتي چې مړ شم بیا به ژاړې ته. او مطلب ده چې اختره تېر شوې خو په زړه مې یو ارمان پاتې شو. اختره تېر شوې خو په زړه مې یو ارمان پاتې شو او ارمان مې دا دی چې دیدن مې د جانان پاتې شو. او مونږه ټول عمر وروجه د انتظار نیولې مونږه ټول عمر وروجه د انتظار نیولې او روجه شوه د خو خسرت مو د اذان پاتې شو. او ستا په قسمت کې خوشحالي رسیږي تل تر تله ستا په قسمت کې خوشحالي رسیږي تل تر تله او زما په برخه باندې ټول عمر خفګان پاتې شو. او ځکه مې شونډې لکه مټه ځمکه وچاودلې ځکه مې شونډې لکه مټه ځمکه وچاودلې د زړه په دشته کې مې چاو چې د هجران پاتې شو. او شعر دی چې د دې دنیا نه به بیا جنت الفردوس جوړ شي خو د دې دنیا نه به بیا جنت الفردوس جوړ شي خو که انسان په حقیقت باندې انسان پاتې شو. او مقطع ده چې مومنه شم د زورورو کې دا هم پوره ده مومنه شم د زورورو کې دا هم پوره ده او تڼۍ مې بیلې خو په غاړه مې ګریوان پاتې شو. مننه.